یو خانو 2000 جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغی خان ته تپوس کوي چې د کم ځای وي د پلانینګ سه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت دی خان ورته زما 2000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای دې دې قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړ زما عمر زمکه ستا ویل او قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده وته ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سیوا بل څوک شته نه د اسمان نه را پریوتی که د کم ده ویل راځه چې درته وښیم چې ستا عمره زمکه زمام ده نو ادیرې لی بوتلی ویل دې ځای کې به ته څومره زمکه کې سملې ویل 2.5 ګزه کې خو ویل 2.5 ګزه زمام ده او 2.5 ګزه ستا هم ده که نه دا 2000 خو ستا نه ده کور دی وران شه دا به بل ته پرېږدې او ته به تېځې دغه ځای کې 2.5 ګزه زمکه ستا هم ده او 2.5 ګزه زمام ده په 2.5 ګزه کې کوتې به تا دپاره هم کنستی کېږي او ما دپاره به هم کېږي تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي خان حیران شو لیونی شو چو بیڑا اسی ویم دا اللہ والو خبر داسی وی چی پا دیڑا کی ننوزی اوڑا کی سورے ہوکی دا اللہ والو دسی خبر اس تماتوائی چی دا خانه تولا نشا پا دیو خبر داغا دماغ نوا تا چی ما خود بنیم گز از مکا دا 2000 جیره با خو ندا دا زپا کم قهر اختا ہے نوار خانی و نوابی پریخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کیا نو عزیزانو هم نشینی داغا چا کوئے چکم فقیران زدر ترشتیا ہوئے نن میں کتا د دکان مخه ته د سډل ډل روان دیو زما د بچپن په زمانہ کې به مالی ده چې دلته زمونږ یو ادیره د فقیرانو ولا ورته وي د کاکشالو سایډ دلته به لوی لوی شوی ولاړې وي او دې شو لاندې به فقیران ناست او دوه کانی بیا داسې ایښي او لوټه به پې د پاسه پرته وه په هغې کې به چای باندې کړې وي په لوټه کې هغه به سکلی ونې لاندې به ناست چرته به چې هغه ځای نه بل ځای ته تلو نو خپله کمبل یا بړستن به چې و هغې نه به یې پړی تاو کو او ترخ کې به یې نیولی او روان هغه د بچپن فقیران چې ما کتلي نن د تبلیغي جومات والا ته چې زه ګورم هغه زما د بچپن فقیران رایاد پیاده به رواني او بسترې به یې په ترخ کې نیولي ځان ته چې څه وایي هغه ورځ مې یو کتو نوم یې درته نه علم خو کم از کم په دې وخت کې به 10 کروڑه روپۍ ورسره 10 کروڑه روپۍ نغدې جایداد یې پرېږده